سلامونه ملګرو، هیله ده چې صحتمند به یاست او وختونه به مو په خیر وي. لکه څنګه چې مو د ویډیو په عکس کې ولیدل چې څنګه کولی شو د بل کس خبرې په تلیفون کې واورو. دا تکنیک په همدې خاطر تاسو ته درښیم تر څو تاسو خپل تلیفون چک کړئ چې هک شوی نه وي او یا هم د کور کوچنیان تعقیب کړئ. مقصد غلطه استفاده مه ځین کوئ. لومړی باید تاسو همدا کود د هغه کس په تلیفون کې ووهئ چې تاسو غواړئ د هغه کس زنګونه تا ته راشي. خو که مو زموږ چینل تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو له نورو همدغه تکنیکونو خبر شئ. اوس راځو همدغه تکنیک په تلیفون کې عملي کوو. لومړی باید تاسې هغه تلیفون کې چې غواړئ د دې تلیفون زنګونه بل تلیفون ته لاړ شي هغه کې دا کود ووهئ: ډبل ستوری 80 او هغه شماره چې غواړئ زنګونه یې ورته ولاړ شي دې تلیفون 0 بیا اخر کې علامت لمبه او اوکې کوئ. کال فاروردینګ وین بیزي رجسټریشن واز سکسسفول. دا ده اوس د دې تلیفون ته چې کوم زنګونه راځي هغه به هغه شماره چې مو دلته د کود سره ووهله هغې ته ځي. په هغو صورت کې ستاسې تلیفون خاموش، مصروفه او یا هم بند وي. خو بیا هم یادونه کوم له دې کود څخه غلطه استفاده مه کوئ. لومړی ښه استفاده دا ده چې تاسې خپل تلیفون چک کړئ چې چا دا کود نه وي پکې وهلی. دوم تاسو دې په ضرورت په وخت کې له دې کود څخه استفاده وکړئ. او اوس څنګه کولی شو چې موږ خپل تلیفون چک کړو چې دا کود چا نه وي پکې وهلی او یا هم دا کود څخه بیرته یعنې دغه فعالیت تاسې کود دغه تکنیک فعاله کړی تلیفون کې بیرته غیر فعاله کړئ. راځو ډبل ستاره 80 او همداشان بیرته ستوری وکې کوئ. کال فاروردینګ وین بیزي اریز سکسسفول. اوس بیرته غیر فعال سو. یعنې تاسې باید خپل تلیفون هم چک کړئ په دې کود باندې چې چا دا کود نه وي پکې وهلی. نو ښه وخت هې چارې. هیله ده چې له ویډیو څخه به یا له دې تکنیک څخه به صحیح استفاده وکړئ.